د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی. دا چې په اړه ملا یعقوب څه ویلي بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د افغانستان سرپرست حکومت له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د اسلامي امارت ویان مرستیال انعام الله سمنګاني ویلي چې د افغان او پاکستان پلاوي ترمنځ خبرې اترې پیل شوي دي. د سمنګاني په وینا په دې لیدنه کې به دواړه لوري پر بیلو مسایلو خبرې اترې وکړي. وړاندې تر دې ټاکل شوې وه چې نوموړي د روانې میاشتې په 18 کابل ته راشي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې سفر وځنډېده. معید یوسف وروسته تر هغه کابل ته راځي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو پر سر د افغانانو او پاکستاني پوله ساتونکو د نښتو سربیره د پاکستاني طالبانو تحریک هم له پاکستان څخه پر ډیورنډ فرضي کرښه باندې د لګول شوي اغزن تار ټولولو غوښتنه کړې ده. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب او لوی درستیز په سیوالدین فطرت پرون د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه جوزجان ولایت ته تللي دي. دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب د 209 قول اردو څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع او ساتنې پوره توان لرو. یعقوب ویلي افغان ځواکونه د هیواد له خاورې او پولو څخه د دفاع وړتیا لري او هیڅ تېري کوونکي ته د امنیت او سولې تخریب اجازه نه ورکوي او له خپل هیواده ساتنه کوي. نوموړي دغه راز ویلي اوس د دې وخت دی چې ټول افغانان تر یوه چتر لاندې په ګډه د هیواد د پرمختګ او هوساینې لپاره کار وکړي. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.